اوسني حالات کې خلک باید څه وکړي، دومره لوی بحرانونه اقتصادي رامنځته شوي دي، بخصوص زموږ په هیواد کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اوس د خلکو مسؤلیت څه ده، څنګه وکړي؟ جزاک الله خیرا. زما په نظر باندې اولین کار چې باید خلک وکړي امید لاسه ورنکړي. زموږ مشران چا چې 40 کاله یا 45 کاله 60 کال په عمر تیر کړی دی، هغوی دا لیدلي دي چې نظامونه بدلیږي، کله یو نظام راشي کله بل نظام راشي، نو د هغوی نه داسې لاره ډېره خطا شوې نه ده. خو چې کوم ځوانان چې 20 یا 25 الا 30 پورې عمر دی، هغوی دا ډېر نه تجربه کړی، نو چې کله نظام بدل شي هغوی کافي ورخطا شي چې اوس به څه وشي. نه نظام بدلیږي لیکن عوام پاتې کیږي، هغه اول کې لږ زره ګډوډیانې وي، اقتصادي مشکلات وي، بیا وروسته هر څه جوړیږي. نو دې دپاره اول دا دی چې تاسو باید لاره ځان نه خطا نه کوئ، نه امیده نه شئ. زما په نظر باندې مل نه تښتئ، پاتې شئ انشاءالله، یا چې تللی سئ بیرته راشئ، یا چې نه راځئ همغځې نه خدمت وکوئ، یا هملته کار وکړئ، خپل ژوند مخکې یوسئ. دا نه دی چې ته افغان ته باید لازم په افغانستان کې ژوند وکړي، چې هر ځای کې ستا د فامیل ته تا ته په خیر دی، دین ته په خیر دی، هلته ژوند کولی شي. دا که دنیا ټول د الله سبحانه وتعالی او موږ د هغوی بندګان یو، نو اول دوی باید خپل یعنې هغه ارامتیا لاسه ورنکړي، ورخطا نه شي. دویم باید وګورو چې مشران څه وایي، مشران ته غوږ کیدو، علماو ته غوږ کیدو، موږ سپین ږیرو ته غوږ کیدو، ځکه چې زموږ تجربې کمې دي. نو مهمه دا ده چې مشران نه واورو چې د هغوی څه نظریات دي، هغه تطبیق کړو انشاءالله. دریم چې دی حالت ولولو چې دا حالت څه شی دی او موږ ته څه کول پکار دي. کیدای شي ته په پخواني حالت کې وي، هغه څه چې دې کول هغه حالت کې صحیح وو، هغه کیدای شي نن بیخي تطبیق کوونکي نه وي، نو ته باید حالت نه ځان خبر کړې، د هغه مطابق ته مخکې لاړ شي. او څلورم چې دی همت باید لاسه ورنکو. دا تا چې لوستي دي یا د چې کړي دي هغه یو هم بېمعنه نه دي، بدون د شک چې اسلام شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغه یو هم بېمعنه نه دي. صحیح دی، اوس کیدای شي ته پردې شاته بیرته تللی، لیکن وخت زما سره بیرته پردې مخته راشي، انشاءالله هر څه برابر شي او بیرته بیا به آرام خلک خپل ژوند تیروي انشاءالله. په یو کتاب کې لیکل شوي که په یو غریب فامیل کې ته پیدا شوی، هغه ستا ملامتیا نه ده. که ته په یو غریب فامیل کې بیرته مړ شې، هغه کې واقعا ته ملامت یې. زه د یو موضوع سره یو حده پورې راضي یم. دلیل څه دی چې نن سبا چې کوم امکانات انسانانو ته برابر شوي دي، چې نه فقط به تفاتر وکړي بلکې ته آنلاین کور نه څومره کار کولی شي او حلال انکم ګټلی شي. که د ده نه بعد هم ته ناراستي کوې، دا واقعا ستا جرم دی. که غواړې چې وکولی شي دغه د 21مې پیړۍ سکلز او اسباب زده کړې، چې څنګه آنلاین کار وکړي، څنګه آفلاین کار وکړي، څنګه یو تجارت شروع کړي، څنګه دعوت زده کړي، هره موضوعات چې انشاءالله شته دی دلته، لیکن او غم ته نه کې دا ستا نارسي ده. ځکه موږ دا ټول کورسونه، دا ټول طریقې تاسو په learner.com کې ښیو. فقط څه شی پکار دی؟ ستا راتګ پکار دی او دې درسونو ته لاسرسی پکار دی او درس شروع کول پکار دي. که هغه نه بعد ستا ژوند بدل نه شو په دې نړۍ کې، نو بیا ته موږ ملامتولی شي. لیکن نارسي مه کوه، همدا اوس راشئ learner.com ته او خپل د ژوند بدلېدو لپاره اول قدم کېږده.